السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت مو پتان وي. په نننۍ ویډیو کې غواړم د لانګ سیګنال په اړه معلومات درته درکړم چې موږ ته څوک لانګ سیګنال راکړي څنګه کولی شو هغه به باینانس کې ونیسو. مخکې د ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېکاږئ آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولونه مخکې تر تاسو ورسیږي. ملګرو باینانس ته چې راغلی باینانس کې به فیوچر برخې ته راشئ او دغلته به اول تاسو پیسې ورته انتقال کړئ. دلته مو چې کله کلیک واخیستو ستاسو سره به پیسې په سپاټ والټ کې وي. دا به ملګرو تاسو اس ډي ام فیوچر ته راوړئ. دلته به ورته اس ډي ټي انتخاب کړئ او د مکزیمم باندې که ورته کلیک اخلئ ټولې ورته رالېږئ او که دلته خپل اماونټ ورته انتخابوئ 100 200 1500 هر څومره چې تاسو ورته رالېږئ دغلته به ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې ورته کلیک واخیستو ستاسو پیسې به دغلته در سره جمع شي، تاسو ورباندې ټریډ کولی شئ. او بل مهم سیټینګ چې دی ملګرو ایسلوټیډ او لیوریج. ملګرو اول به راشئ تاسو سره به دلته په کراس کې وي، دا به کراس نه راوړو ایسولیټډ ته. همیشه تاسو خپل ټریډ په ایسولیټډ کوئ. او بل د لیوریج دی. لیوریج په هر سیګنال کې یا 50 او یا هم 80 دغسې وي. نو تاسو به لیوریج تل 100 کاروئ، 100 نه یې پورته مه کاروئ. را به شئ ملګرو چې چا درته سیګنال درکړی دی هغه سیګنال ته چې راغلی ورسره وګورئ چې دا لانګ دی او که شارټ دی. ملګرو دلته وګورئ ما سیګنال لانګ دی، نو دلته یې ماته ویلي دي انټري، په دې کې وایي 121 کې انټري وکړه، ټي ار بي واخله په یو اس ټي ټي باندې. زه ورځمه اول ورته انتخابومه ټي ار بي. دغه د ما ټي ار پي انتخاب کړله. لیوریج وبخښئ ملګرو بیرته 0 شو، 100 ته یې کومه او دا هم ایسلوټډ کې صحیح دی. نو ټي ار بي ماته ویلي وو په 121 کې واخلئ. دا پخوانی سیګنال دی، زه تاسو ته خاص ویډیو ورباندې جوړومه. نو ماته ویلي وایي ټي ار بي 121 کې واخله او ټیک پروفیټ دومره 15 ټارګېټ لري. 15 ټارګېټو کې زه ورته دغه دویم ټارګېټ انتخابوم. که چیرې ما کار درلوده ماته د خپله په دومره قیمتۍ کې خرڅ شي نو زه دلته ورته 50% پیسې او یا هم 100% پیسې انتخابوم. 50% پیسو ما واخیستو، دلته ورته زه لیکم 100 او 110 کې د ماته خرڅ شي که ما چیرې کار درلوده. او که چیرې ارزانه شي دلته سټپ لز ورته لیکم. سټپ لز هم دلته تاسو ته پکې وي په سیګنال کې ملګرو. سټپ لز ورته لیکم که چیرې د 126 نه ښکته راغی که نه نو ماته د په 120 کې خرڅ شي په توان کې، که چیرې زه مصروف وم. نو دغه دا مې چې کله انتخاب کړل ټیک پروفیټ او سټپ لز، نو دغلته بای لانګ باندې به ورته کلیک واخلئ ځکه چې دا سیګنال چې دی لانګ دی. او نو ملګرو که چیرې بیا تاسو ورته کینئ نو همدلته ورته کینئ، دغلته ستاسو سیګنال لګیږي. او که بیا ورته کینئ نه خپل کار کوئ ځکه چې تاسو ټیک پروفیټ هم لګولی دی او سټپ لز مو هم لګولی دی. نو ملګرو په بله ویډیو کې به انشاءالله د شارټ طریقه درته وښیم. تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.